دغه واخله صحیح ده بس دي ها اوس په دې پیسو څه کوې ته دوا اخلي چاته خور ته کوم خور د ناروغه ده دا خدې ته چی اخلي دوا اخلي ښه دغه د ورور د زلمی شوی دی اوس درته دوا اخلي صحیح دی نو زمن ته پلار ته دواګانې کوې چی دواګانې کوې کو خپل پلار ته دی ښه نور دعا که ښه هغې خور خدمت ته راغلی یم چې په کورونا کې خاوند یې په وخت رسېدلی و نور بیا د کور نه ټولو ایستلې وه او دا خور یوازې وه البته عزتمندو دا مې نن دفتر ته راغوښتله په دې چې مخکې چې د کله د دې کور ته تلم بیا د دې خاوند څه قرضدارو په ناروغي قرضدار شو بیا دا قرضدارانو په عذابوله چې موږ ته خپل قرض راکړه نور البته خپل دفتر ته مې راوښتله چې دغسې امانت دی دا پې وسپارم نو عزتمندو یو ځل بیا دغه د خور خبرې واورئ خورې څنګه د نن سبا ژوند زندگی دی او مخکې مې هم در سره مرسته کړې وه شکر دی الحمدلله د مخکې نه چې کومک دی را سره تاسو وکړو مسافرونو وکړو ډېره زیاته مننه زه ترې نه کوم شکریه ترې نه ادا کوم زه ډېره خوشحاله یم چې داسې مسافرونه بااحساسه وروڼه زموږ شته دي چې داسې د یتیمانانو او د کونډو پوښتنه کوي الله دې ورسره ښه وکړي شکر دی الحمدلله خدای نه راضي یم او نور چې دغسې ستونزې مې دي نو بچي مې واړه دي او دغسې په کور کې ناسته یم پښتانه خو د کور نه وتلی نه شي او بل تازه ځوانه یم ما زوی مې وړوکی دی او ما ستاسو په مرسته باندې دغه دی شکر دی الحمدلله خدای نه راضي یو خو قرضداره یم مېړه مې کورونا د وجې نه چې ځان ته دوا اخیستې ده قرضداره وم دا مسافرونو چې پیسې راته راولېږلې څه قرض مې ورته خلاص کړو خو لږ پاتې دی دغه لور مې اوس مریضه ده او دغه ماشومان را په غاړه دي د مسافرونو نه هیله کوم چې خیر دی په آینده کې ما سره مرسته وکړئ زما زوی ډېر زیات وړوکی دی چې زه پوه شم زما زوی 10 کلن هم شي که نه چې یا یو کراچۍ هم وچلی که نه زه به د چا نه هغه ونه غواړم او زه تاسو نه او د مسافرونو نه ډېره زیاته خوشحاله یم خدای دې تاسو سره ښه وکړي مې درسه یو زموږ مخکې مې یو 40,000 روپۍ مرسته ورسره کړې وه هغه مسافرونه تاسو پیسې رالیږلي وو چې دغې خور باندې وسپاره بیا ما سپارلې ویډیو ما یې خپره کړې وه هغه پیسې دې څه کړلې دغه مې د خپل د میړه قرض مې خپل خلاص کړو ډېرو خلکو جدي نیولې وما دې ته مجبوره کړې وما وایي چې دا میړه وکړي که دا قرض یې خلاص وي خو ډېرو ما ویلې زه پښتنه یم میړه نه کوم دا یتیمان به زه روزم انشاءالله د خدای پر د هغه دپاره خو ډېره خلکو چې جدي نیولې وما تاسو خدای پاک زما کور ته تاسو راولېږلی زما ژوند زما حالات مې هملته ولیدو لا ما خو ویل چې دا د پیسو خو نه خو بیخي زه تېره یم چې ما ته څوک یو قب ډوډۍ راکړي چې زه مې د خپل یتیمان ته یې ورکړم خدای پاک مهربانه ذات دی د میړه قرض مې هماغه پیسو باندې مې خپل د میړه قرض خلاص کړو خو هغه ډېر خلکو چې جدي نیولي وم هغې ته مې ورکړو دا باقي مانده خلک چې دي دا ویډیو چې څنګه ولیدله ټولو راته وویلې وایي تا سره ډېر کومک شوی دی موږ ته پیسې راکړه ما ورته ویلې راشي زما حالات وګورئ خیر دی په ما باندې کوټه څه کېږي داسې حالات مې دی زه تاسو ته پیسې دونه دي ما سره چې زه دا کوټه پټه کړم بیا یې راته خو ډېره خلکو ډېره مجبوره کړم بیا ما پرېښوستل ټول خلک قرضونه مې خلاص کړه خو څه ناڅه را باندې لکه د خلکو پاتې دي خو څه مې ورته خلاص کړې زموندو اکثر دغې د خور خاوند هغه خاوند دی چې ناروغ اوسې قرض یې کړی بیا اکثر د خلکو دا په عذابوله چې دغه خور نکاح وکړي البته دغه پښتانه ده پښتانه خور ده نو دا نه غواړي چې چا سره نکاح وکړي دغې بچو ته یې ژوند وقف کړی دی البته خاوند یې ښه انسان و ښه وخت یې ورسره تېر کړی و او دا وایي چې دې بچو ته کښېنم او ما خاوند سره مې چې نکاح کړی بل چا سره نکاح نه کوم نو زمندو اوس بیا هم مرسته راغلې ده نو یو احساس ورور راته څه مرسته رالېږلې وه وایي په دغې خور سپاره او دغه بچي هم ناروغ دي نو یو څه مرسته به ورکړم چې دوی خپله ځان ته درملنه وکړي ښه تو څنګه یې سبق کې زده کړی بچیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بچیا تعلیم کې سبق وی او څه سبق وی سبق ویم پلار پسې چې بیا دعا کوم چې ستا مور خدای وبهي هغې ته هم دعا کوم ټول مسلمانانو ته دعا کوم بچیا چې پلار د په حق رسېدلی دی نور پلار ته بچیا همیشه دعاګانې کوو چې ستاسې دعاګانې رسېږي ښه بچیا توم چې سبق وی خپل پلار ته مرحوم پلار ته بچیا دعاګانې کوي صحیح ده کنه بچیا د بچو دعاګانې مور پلار ته ټول مسلمانانو ته رسېږي صحیح ده تو دعا کې پلار ته دی څه دعاګانې کې وی والله زما
پلار ته جنت الفردوس الله زما د پلار ته جنت ورکړي. جنت ورکړي. ته پلار ته دعاګانې کوې؟ څه دعاګانې کوې؟ ته د خپل پلار د دعاګانې وکړه، زه پیسې در کومه. ښه دعا کړه خپل پلار ته دی. ښه نور دعا کړه، صحیح ته پلار دې دعا کړه. ښه بچا مخکې دې رانه پیسې 100 روپۍ غوښتي وو، نن به رانه زیاتې غواړې. اوس 100 روپۍ درکړم. ښه زیات 100 روپۍ درکړم. زیات څونه؟ دونه. ښه دونه پیسې درکړم. دومره درکوم. صحیح ده درکوم. دا دې بس دي. ها نو عزتمندو د بلجیم څخه ناصر ورور دغه مرستې رالېږلې وه چې په دغې خور باندې وسپاره. نو عزتمندو دغه مرسته ده، نو دا کولی شي چې دغه خور ځان د درملنه هم وکړي او یو څه واخلي. صحیح ده. نو عزتمندو دغه واخله. صحیح ده بس دي دي. ها اوس په دې پیسو څه کوې ته؟ دوا اخلي. چا ته؟ خور ته. کوم خور د ناروغه ده؟ دا خدې ته چې اخلي؟ دوا اخلي. دغه د ورور د زلمی شوی دی، اوس درته دوا اخلي. صحیح دی. نو عزتمندو دا وه زموږ دغې فامیل دغې خور سره خپرونه. زه به چې اوس بابو ته ورکړه. صحیح بابو جانې ته دې ورکړه. صحیح ده. عزتمندو دا وه دغې خور سره دغې فامیل سره زموږ خپرونه چې دغه بچي یتیمان دي او پلار یې په کرونا کې په حق رسېدلی. نو دغه خور یعنې بلکل یوازې ده. نور د الله هیلې ته او ستاسو هیلې ته دغه خور ناسته ده. نو عزتمندو انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم. اجازه راکئ. الله حافظ. د ژوند هر